یو با د الله د رضا طلب کولو د پاره یا د خپل ځان باندې د دین او د کلکولو د پاره با دا مال لګول بیا او په دې باندې با د خپل نفس تربیت وکیا د دې آیت د مخکې سره ربط او مناسبت داره مخکې د ریاکار د نفقې مثالو نو وسو د مخلص مؤمن د نفقې مثال هغه بیانې دویم نمبر ربط مخکې آیت کې ویل چې مال چې لګی نو رعاء الناس دلته د هغې مقابل ذکر کوي ابتغاء مرضات الله دریم نمبر ربط مخکی ویلو لا یؤمن بالله نو دلته ویا تثبیت من انفسهما ومثل الذین او مثال داغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پارا د طلبو د رضا د الله یعنی لاجل ابتغاء رضا الله مالونه خرج کوي د پارا د رضا د الله یا دا حال دے اے مبتغین مرضات الله پدا سے حال کی مالون خرج کی چلٹون کی وید اللہ رضا لرا ابتغاء مانا دا لٹولا او مرضات مصدر میمی ده په معنا د رضا سره او مطلب داره چې عمل کې ثواب غني د عادت پتور باندې نه کوي او دا دو نیکانو خلق مثال له بیا نیکان خلق دا په دو قسم باندې دي یو هغه چې هغه ډیرو مال لګون کوي او بل هغه چې هغه لګو مال لګون کوي او د دواړو مثال راوړي چې دا دواړه هغه کامیاب دي ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله مال لګول کی مقصد داوی چې الله زمون ناراضي شي او زمون خلق سکی یره جی بیا به خلق و یره دا دومره وسی کیږي او اسه مونکلله نو بس ثواب راوالی تباہ و بربادی کی وتثبیتا من انفسهما او د پارا د مضبوط والی د خپل نفسونو تثبیت باب تفعیل له معنی دا مضبوط اول یعنی انفاق د دې لپاره کې چې خپل ځان په دین باندې مضبوط یا چې ایمان مضبوط شي زکا چې په دین باندې د نفس د مضبوطولو لپاره مال لګول ډیر اهم خبره ده
ځکه مال چې لګې نو دا نفس لا ډیر زور ورکوي پیسې لګولو آسان کار نه دی دا یو ګران کار دی خو بعضې نیم انسان جیب ته داسې تالی لګولي چې بس ته به وایې کولاویږي نه او یا جیب ته ډیر مزل وي او دویمه معنا مفسرین کوي وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطوالي د خپلو نفسونو مطلب دا ایمانی مضبوط دی نو د هغې د وجې نه مال لګیا تردد سره نه لګیا دا نه چې پیسې رالی او لاسې پې رپېږي او یا د روپۍ ورکولو سره زړه هغې ماتېږي چې بس ته به زړه مات شه پې بس ګوره مال چې لګوي نو د دې لپاره یې لګوي چې زه دا مال لګوم الله به دا ضایع کوي نه مال به الله د دې بدله به راکوي او درېیمه معنا وتثبیتا من انفسهما تصدیقا و یقینا یعنی زلون کی په اسلام او د الله په وعدو باندې تصدیق او یقین دی ګوره مخکې انسان چې مال لګاو نو د الله په وعدو باندې یقین نه و او دی چې مال لګي نو د الله په وعدو باندې یقین دی تصدیق یې په دې باندې څلورم دا امام مجاهد وایي انهم يثبتون ان يضعوا صدقاتهم في مواضعها یعنی دا تحقیق کوي چې خپل صدقې په خپلو صحیح ځای کې خرج کړي بصیرت سره خرج کړي دا نه زمون خلک به رسمي رواجي د رسمونو نه ډک روټۍ هغه به خلکو له ورکي یاره بس الله به قبلی الله به پې اجر او ثواب به پې راکوي انهم يثبتون ان يضعوا صدقاتهم في مواضعها دا تحقیق چې خپل صدقې په خپلو صحیح ځای کې ولګوي بصیرت سره ولګوي یو کسو قبر دا دومره دنګه مارته دی باندې د الله رحمت بندېږي نه نه الله به پې نه بندوي وی ما الله ستا خوښه نه ده او پنځمه معنی دا د امام قتاده ویه احتسابا من انفسهم یعنی د انفاقو د ثوابو د نفسونو د پاره کوي عمل کې ثواب غني د عادت په بنا باندې نه کوي بلکې دا وی چې مال الله په دې باندې ثواب برا کوي او مثبتین لانفسهم د ځانونو د مضبوطولو د پاره انفاق کوي ګوره څومره چې یو انسان مال لګي د الله د رضا دپاره هغومره د انسان ایمان مضبوطیږي یقین هغې مضبوطیږي کمثل جنت بربوة پشان د هغه باغ دی چې وي په بره غونډۍ کمثل جنت بربوة
د باغ سره تشبیه ورکړه ځکه چې باغ بار بار میوه کوي باغ بار بار میوه کوي نو دی له الله بار بار اجر او ثواب ورکوي بربوتن ربوه اغزمکی ته ویل کېږي چې هموار می او پای کې او چتواله می خلیل رحمه الله ویا ربوا او چته او مزیدار زمکی ته ویل شي او بعد علماء وی ربوا اغزمکی ته ویل کېږي چې هموار می او مزیدار خیسته می چې باران ورته ورسیږي نو او پړسیږي غیاګانی ونی اغا زیات شي او دا اوچت زکه ویا چې کله باغ کته زکه نو هغه باندې نور نه لګيږي مېوه مزیدار نه یا ونی هغه زیړی وي او کله چې دا باغ په اوچت باندې وي نو نورم په لګيږي د هر طرف نه په هواګان هم لګيږي نو بدبویان ورته نه رسیږي او نورم په هر طرف نه لګيږي ګور څنګه چې باغ باندې د هر طرف نه نور لګيږي څنګه چې د باغ باندې د هر طرف نه هوا لګيږي نو دغه شان د دې انسان دا صدقه هما على كل حال مقبول دا پار یو حال کې د دو صدقه قبول دا بیا دا مثال د دوه قسمه د مؤمنانو ده یو ابرارو ډیرو نیکان نو دوی ډیرو مال خرج کوي دویم مقتصدین درمیانه خلق چې لګین پاکي ورا ډیرو تبا ډیرو اجر او ثواب هغه به ملاويږي لګو تبا لګو ثواب ملاويږي مطلب دا دی چا ډیر مالو لګاو هغه تبا ډیر ثواب ملاويږي چا لګو لګاو دوی تبا لګ ثواب ملاويږي خو لیکن خامہ خبر ته ملاويږي او بعد علماء ویا چې د دواړو نیت کې اوسله لګ مال لګي کډیر لګي خو لیکن چې نفس مضبوطواله وي نو د تبا ثواب هغه به ملاويږي پاسوابه وابلون ورسیږي هغه تباران اصوابها وابلون ورسیږي ورته باران اصوابها وابلون فاتت اكلها ضعفين نوراوړي مېوي خپلې دو چند فاتت اكلها ضعفين اکل دا په اصل کې هر هغه سیس ته ویل شي چې هغه خوړل شي ولیکن بیا د مایو ونو کې دا مشهور شوی دی اکلها مایو پاغه ونو کې دا مشهور شوی ضعفین د دې یو معنی دا چې په کال کې دو ځلو مایوي ورکی لکه د انس بن مالک رضی الله عنه باغ با کال کې دو ځلو مایوي نیولې دا دغه کرامتو او نبی له سلام داغه لپاره دعا کړو نو د نبی له سلام او د دعا د برکت د وجنا او یادا چې ګور یو کال کې شل معنا وکړه
نو بل کال کې بیا سولې خو منو کړلا نو دغه شان الله رب العزت دغه سړي صدقه قبول کړي دغه دا اوچته صدقه ده دو چن ثواب هغه ورته ملاويږي ضعفین ضعف خپل دو چن ته ویا خو تسنیه ذکر کړه د پاره د تکرارو اشاره دا چې الله ورته بار بار د دې په صدقې په ډیرو چندونو باندې اجر او ثواب ورکړي فإن لم يصبها وابل پسو کون رسیږي دغه تباران یعنی ډیر صدقه ورنکي نو طول شبنم پر خمل کافیدا ګوره یو انسان لږه صدقه ورکړه خو لیکن کله چې هغه کې اخلاص وي نو دغه ورله هم هغه کافیدا یعنی معمولی صدقه هم دار جنت د پاره کافیدا پتولون اے پتولون یکفیه پی تائز وعفینه و دو چند مایو ورکول که ورلا شبنم و پرخ هما کافی دا تول پرخی او شبنم معمولی باران تا وی چه د شپې آغا کیږي او د دې یو مطلب داره څوک ډیر مال لګیا ډیر اخلاص سره لګیا د پارا د مضبوط والی د نفس لګیا نو ډیر ثواب به ملاويږي نو که څوک لګو دا مال د الله د رضا لپاره لګي اخلاص سره لګیا توجه محبت کی کمی وی نو ثواب بعد تعلق ملاویږي خو لیکن ته با نا امید کیږي بانا ثواب به ملاویږي نو دا اولنې کسو د ابرارونه او دا دویمو دا د مقتصدینونه والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير پدې کې ترغیب او یری دواړو ته اشاره ده چې په انفاق او ټول عملونو کې نیتو هغه خالصو کول پکار دي انفاق مال لګول عبادت کول بس اخلاص پکار دی ځکه چې الله یې ویني والله بما تعملون بصير ومثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم خركوي مالون خپل ابتغاء مرضات الله د پارا د طلبو درزاد الله وتثبيتا من انفسهم او د پارا د مضبوط ولو د نفس نخبلو کما صلی جنت الله پشان د مثال د یو باغ د بربوتنا پوچځه کې اصوابها وابلونو چې ورسیږي هغه ته ډیر باران پاتتو کلها ضعفین نو ورکوي مې خپلې دو چندا فإن لم يصبها وابل كون رسيږي هغه ته تیز باران فتولن نو کافی دی هغه د پاره شبنم والله بما تعملون بصير او الله پاک عمل نو چې تاسو کوي لیدون کې دی اللهم قونا فرضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم نحن معك